سلامونه قدرمن مینوالو زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه یم ستاسو ښوونکی شاهجهان سنګین او تاسو ګورئ د ګرافیک ډیزاین کلاس نمبر 4. په کلاس نمبر 4 کې به موږ تاسو په اډوب فوټوشاپ کې لیئرز وایو چې لیئرز څنګه کارول کیږي او د څه لپاره کارول کیږي. نو راځئ چې پیل وکړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. ملګرو پوښتنه دا ده چې اوس لیئرز څنګه کارول کیږي او لیئرز به څنګه پیژنو. لیئرز داسې معنا لري لکه د یو انځور د پاسه شیشهیي فریمونه چې په هر فریم باندې تاسو کولی شئ پینټ وکئ، رسامي وکئ، ایډیټ کئ، هغه د پاسه ټکس واچوئ، ډیزاین وکئ. نو لیئرز اوس څو ډوله دي؟ لیئرز په دوه ډوله دي، یو کانټنټ لیئرز دي، یو اډجسټمنټ لیئرز. کانټنټ لیئرز لکه ایمیجز، ټکس، دا د هر مټیریل یا مواد ځانګړی لیئر دی ته موږ کانټنټ لیئر وایو. او اډجسټمنټ لیئر دې ته وایي لکه د یو 15-10 لیئرونو د پاسه یو خاص لیئر اچول چې د عکس کلر جوړول. مثال په توګه موږ غواړو یو خپل ډیزاین بلیک اینډ وایټ کو یا د هغې رنګ جوړ کو، نو دې ته موږ اډجسټمنټ لیئرز وایو. نو راځئ چې عملي وګورو چې څنګه کارول کیږي. نو راځئ چې یو نوی ډاکومنټ کریټ کو. نیو باندې کلیک کوم، دلته راځم، خپل ډاکومنټ ته یو نیم ورکوم. دلته لیکم منیپولیشن او سایز په 1920 کې صحیح دی. تاسو کولی شئ دې نه د خپل خوښې سایزونه مو وټاکئ. زه راځم دلته دغه سایز په آرټ اینډ السټریشنز کې دغه سایز باندې کلیک کوم، کریټ ډاکومنټ. ښه، زما پروجیکټ کریټ شو. اوس لیئرز څه ته وایي او لیئرز څنګه کارول کیږي. ملګرو کله چې تاسې ښي خواته راشئ په فوټوشاپ کې دغه لیئرز پینل دی، په ده کې به موږ لیئرز کاروو او لیئرز دغلته وي. نو زه راځم دې ځینې اوس لیئرز یا نور ایمیجز امپورټ کوم چې څنګه کارول کیږي. کنټرول او یا هم په اوپن باندې به کلیک کړئ فایل مینیو کې. زه به ډیسکټاپ ته راشم چون زما مواد دلته دي. زه اول دغه بیکګراوند امپورټ کوم چې فوټو دی. دا زما د ډاکومنټ لومړی لیئر دی. راوړم دلته، په دې باندې ما کلیک کړ. نو دا سایز لږ وړوکی دی چون دغه عکس ما د ګوګل نه اخیستی دی، د ریزولوشن کم دی او زما د پروجیکټ سایز 1920 په 1080 کې دی. نو دا به زه لږ دې سره برابر کړم، را به وړم دغلته. او په فوټوشاپ 2020 کې یو اپشن ډېر ښه دی چې یوازې دغه ځای نه کلیک کړئ، دا په یو ور غټېږي. په ټیټو ورژنو کې چې و د فوټوشاپ موږ به الټ او شفټ ورسره نه و، بیا به دا یو برابر غټېده. یا به اوس تاسو کولی شئ ډېر ساده دغسې دا غټ کړئ. نو دا زه لږ پورته وړم چې دغلته فکس راشي او جوړ شي. اوس زه راځم یو بل لیئر راوړم دلته. دغه ونه یا ټري ما ډاونلوډ کړی ده، په ده باندې کلیک کوم. دغه شی نه دي چې څنګه کارول کیږي. ښه، زه به راشم اول دغه کومه ونه چې ده، دا ونه به دې خواته راکش کړم په موف ټول سره او دلته مې راوستله. اوس ګوره دغه ونه خو ما ګوګل نه اخیسته ده، PNG کانټنټ دی ځکه دا بیکګراوند نه لري. نو دا په ګوګل کې الریډي وه. نو دا PNG او PNG به موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې وایو چې دا څنګه کارول کیږي او څنګه جوړولی شو. نه هغه ایمیجز یا کانټنټس چې بیکګراوند نه لري موږ هغه د PNG وایو چې تاسو کولی شئ هغه سیف هم کوئ، بیا وروسته استفاده کوئ. د ده او د جی پیک ترمنځ دومره توپیر نشته دی، خو جی پیک کې بیکګراوند وي او دې کې بیکګراوند نشته دی، بغیر د بیکګراوند نه کولی شو دا سیف کو. ښه، دا ونه چې ما دلته راوستله، یو لیئر مې دا شو. اوس زه راځم دغه کوم برډز یا مرغان دي دغه زه موف کوم د خپل بیکګراوند ته. دا ما دلته راوسته. ښه، دا به زه لږ ریسایز کړم دغسې چې ښکاره شي چې په بیکګراوند کې مرغان الوزي روان دي.
بیا راځم دغه غوا هم PNG بیک ګراوند کې ده، یعنی بیک ګراوند نه لري، دا هم راوړم د خپل ډاکومنټ ته، منیپولیشن پروجیکټ ته. دغه PNG اوس مشکل لري، نو د دې باید اول لاک ختم شي. کنټرول کاپی. دوستانو د PNG ځینې مشکلات دا وي چې کله کله د ګوګل کې ځینې شیونه دوی د کوم سایټونو نه چې زه دغه PNG کانټینټس ډاونلوډوم، ځینې وخت داسې مشکلات پکې پیښیږي چې وی PNG خو امپورټ کیږي نه فوټوشاپ ته، او بیا کله کله داسې کیږي چې امپورټ خو یو ځینې بل څه نشي کاپي کولی. نو دې دپاره به موږ د مینول طریقو نه کار اخلو، ځکه چې اوس دا خو داسې کار دی چې هغه د فوټوشاپ ریکوایرمنټس نه پوره کوي دغه کانټینټ یا دغه فارمټ. نو زه باید څه وکړم چې دا اوس په مینول طریقو سره، یعنی زما داسې طریقو سره چې هغه عملي طریقې دي. زه راځم ریکټنګولر سلیکشن ټول باندې کلیک کوم دلته، او دا دغسې سلیکټ کوم، بیا کنټرول C کاپي، منیپولیشن ډاکومنټ ته راځم. ښه دوستانو، نو دغه مرغان خو موږ راوړه، اوس به راشو دلته دغه غوا هم ما راوړې ده چې د منیپولیشن کې وکارو. دا ما ریسایز کړه. دوستانو ګورئ دغه موف ټول دوه اپشنه لري. ښه، یو آټو سلیکټ دی چې دا الریډي سلیکټ وي، او کنټرول ټي سره هم کولی شو چې دا سلیکټ کړو. په ده باندې ما کلیک کړه دلته. اوس زموږ منیپولیشنز یا څو لیر ما دغه بیک ګراوند ته یا دغه پروجیکټ ته ما راوړه. اوس لیرز، کنټینټ لیرز څه شی دی او اډجسټمنټ لیرز څه شی دی، دا به وایو. یو خو زموږ او ستاسو دغه د پروجیکټ چې کوم بیک ګراوند دی دغه لاک وي، الریډي چې کله تاسو پروجیکټ جوړ کړئ دغه لاک وي. نو زه دغه لاک باندې کلیک کوم چې دا لاک ختم شي، دا پروجیکټ ما ډیلیټ کړم، دا بیک ګراوند سوري دا بیک ګراوند ما ډیلیټ کړم. نو ما سره پاتې شو څلور لیرونه چې دا یو دغه بیک ګراوند دی چې دغه دښته غوندې ځای دی، او بل دغه ټری ده، بل دا مرغان دي، او بیا دغه غوا ده. لیرز کې به وایو چې کنټینټ لیرز څه شی دی او اډجسټمنټ لیرز څه شی دی. دغه هر څه چې تاسو اوس ګورئ دغه کنټینټ لیرز دي، لکه دغه مرغان شو، ونه شو، د بیک ګراوند شو، دغه غوا ده، دا کنټینټ لیر دی. او اډجسټمنټ لیر موږ د دې لیرز پینل لاندې برخه کې دغلته یو اپشن دی، په ده باندې چې کلیک کړئ دغه ټول اډجسټمنټس دي. دې ځای تاسو مختلف شیونه راغستلی شئ. سالډ کلر یعنی یو خالص رنګ کولی شئ، دلته واچوئ ګراډینټ، څو رنګونه واچوئ دلته. بیا برایټنس او کنټراسټ دی چې سپینوالی او کنټراسټ لیولز دي چې دا هم د رنګونو لپاره کارول کېږي. کرفز دي، ایکسپوژر دی چې دا په کیمرا کې هم شته دی، دلته په فوټوشاپ کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو، کله کله یې کاروو. دلته وایبرنس دی، های سرجن دی، او بیا بلیک اینډ وایټ دی. نو دا اډجسټمنټ لیرز دی. مثال په توګه به زه راواخلم دلته بلیک اینډ وایټ، ګورئ زما تصویر بلیک اینډ وایټ شو. دا یعنې اډجسټمنټ په دې معنا چې یو عکس کې ته اډجسټمنټ کې اډجسټ کوې، نو دې په خاطر موږ اډجسټمنټ لیرز نه کار اخلو. د دې توپیر همدا دی چې دا الریډي په فوټوشاپ کې وي د ځایه، چې کله موږ فوټوشاپ خلاص کړو دا د فوټوشاپ کې وي، او کانټینټ لیرز دا باید موږ د بیرون نه بهر نه موږ راوړو په فوټوشاپ کې، او بیا یې وکاروو دلته، لکه دا څنګه چې ما دغه لیرونه راوړل دلته. نو دا د کانټینټ لیر او دا اډجسټمنټ لیرز دي. زه بیرته دغه بلیک اینډ وایټ اډجسټمنټ لیر چې دی په ده باندې کلیک کوم، دغلته به په ده باندې کلیک کوئ، او دا به زه ډیلیټ کړم. ډیلیټ لیر ماسک، نو زه ورته یم یس ډیلیټ کړه دا راته، بیا یو وارې کلیک کوئ، دا ډیلیټ شو. ښه، اوس دغلته په لیر مینو کې به موږ تاسو ویو چې دا څه دپاره کارول کېږي. ځینې وخت تاسې په لیرز کې چې کار کوئ، نو ځینې کانټینټس غواړئ چې په مغزه کې ثابت پاتې شي. که زه نور شیانو باندې کار کوم چې دا د ځینې ونه خوځېږي، نو دا دلته موږ لاک کوو. اوس د باندې کلیک کړه، دا کلیک کېږي نه حتی ګورئ، کله چې لاک ته نه ختم کړئ، انلاک مې کړئ، اوس کولی شم اخوا دې خوا یې موف کړم. دغسې دغه اپشن تاسو د ټول لیرزونو ته اډجسټمنټ لیر ته هم اپلای کولی شئ، او دته هم اپلای کولی شئ، دواړو ته یې کولی شئ اپلای کړئ.
بیا دلته موږ وایو چې اوپیسیټي او فیل څه شي ته وایي. پلیرز کې اوپیسیټي دغه عکس که تاسو غواړئ چې لږ ټرانسپیرنټ کوي په دغه کم عکس چې پورته لیر د دې کې دا شاته لیر تاسو ته ښکاره شي، نو موږ به د دې مخکې لیر دا کوم لیر باندې چې کلیک کړی دی په دې کلیک کوئ او بیا پورته راشئ دلته اوپیسیټي باندې کلیک کوئ د اوپیسیټي لیول لږ لاندې کوئ. ګورئ یو وخت چې تازه کله زه فوټوشاپ ته راغلم، یعنې دا د 12 کاله مخکې 10 کاله مخکې خبره ده، ډېر مخکې خبره ده چې دغه اوپیسیټي به ماته ډېر خوند راکړ. ما به د خپل عکسونو په بیکګراونډونو باندې کټ کول، هلته به مې اچول، بیا به مې دلته اوپیسیټي کمه کړه، نو ده به ماته ډېر سخت خوند راکړ. هغه وخت کې دا یو ټرینډ و په فوټوشاپ کې. نو اوس خو هر څه اپډیټ شوي دي، دا ډول ډیزاینونه هم څوک نه جوړوي. نو دا و اوپیسیټي چې اوپیسیټي څه دپاره کارول کېږي. او فیل به وروسته وایو چې فیل څه دپاره کارول کېږي، د اوس موضوع نه ده. بیا به په راتلونکي کې چې کله موږ او تاسې دلته افیکټس ویلې، دلته بلینډینګ آپشنز کې به بیا د نه کار اخلو چې څنګه کارول کېږي. بیا دلته موږ سره اوورلیز دي چې دغه نورمل باندې کلیک کوي تاسو ته ښکاري. دا هم دغسې ځینې کارونه کوي په خپل ځای باندې، او تاسو کولی شئ دې نه په ډیزاین کې منیپولیشنز کې کار واخلئ. دا زموږ سره اوورلیز دي چې اوورلیز په ډېر ځایونو کې د مختلفو اهدافو لپاره په ډیزاین کې کارول کېږي. دا و زموږ او ستاسې لیرز مینیو. ښه دوستانو، دا خو واضح ده چې لیرز به تاسو اوس پېژندلي وي چې کانټینټ لیر او اډجسټمنټ لیر څه ته وایي. نو فوټوشاپ کې لیرز ډېر مهم دی چې دې باندې پریکټس وکړئ چې تر څو دې سره بلد شئ. فوټوشاپ کې یو اصل دا ده چې څومره پریکټس کوئ تاسو به هغومره ډېر څه زده کوئ. دا د ګرافیک ډیزاین اصول هم دا شی دی چې څومره پریکټس کوئ هغومره به ډېر څه زده کوئ. نو حد اقل په ورځ کې د ګرافیک ډیزاین لرنینګ ته زده کړې ته یو ساعت ځانګړی کوئ، تر څو تاسو وکولی شئ چې په حد اقل په 6 میاشتو کې 50% ګرافیک ډیزاین زده کړئ. نو فوټوشاپ کې لیرز موږ تاسو وویلې، هیله ده چې په دې موضوع تاسو پوه شوي یاستئ. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې کلاس. هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرې ستاسې خوښه وي نو دا درسره لایک کړئ، یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو دوستانو سره یې شریکه کړئ. مینه او درناوی.